بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ اکسس پروګرام ته په کیوري کې کار کړی په دغه ډیټابیس 2 کې او څه کیوریانې هم جوړې کړې وي. څه رقم کیوریانې فرض کا ایډمیشنز ما کار ته کړی وو هغه دې تر ډیلیټ کړي بلې را خلاص کړه. خو دا خو هغه دي ریپورټونه دي، ریپورټس دي، دغه دي کیوریانې دغه دي. ایکسل سټوډنټس به درته وښي، ورډ سټوډنټس به درته وښي وغیره وغیره. او موږ اکثره په ټیبل 2 باندې کار کړی، ټیبل 1 باندې. راځو بیا کیوري ته، ډیزاین کیوري ته چې راغلو دا ایډ کته او له دې نه درته دا سیسټم جوړو ورته وایم چې کرایټیریا کې دغه غټ قوس به ورکړي، دلته ولیکئ انټر یور thanks your enter your فیلډرونه نه دي راخیستي که نه ته هم څه نه یې. ډبل کلیک کې فیلډونه به ټول راواخلې او کرایټیریا کې به لیکي چې enter your ID please. صحیح څه بېرته پسې بند کړه. دا اوس څه کار کوي؟ رن کا یا آی ډي دې راکړه، کومه آی ډي لیدل غواړې؟ مخکې موږ دلته آی ډي ورته لیکله، دا غټ مشکل و. ته هم چې 5 نمبر آی ډي ډایرکټ به درته ښیي. بیا ته لاړ شه ډیزاین ته او دا سیو کا F12 سیو که. دا کیوري ته څه نوم ورکوې؟ همدې ته زه نوم ورکومه سرچ بای آی ډي یا رجسټریشن نمبر. اوکې هلته سیو. بل راځو دلته تر لرې کومه کنټرول ایکس به یې کومه، دلته به کنټرول وي کومه او د دې آی ډي په ځای به چې ولیکمه نیم. انټر یور نیم پلیز. دا رن کا، ګوره نوم دونه غواړي. اوکې بس صحیح ده. بېرته ډیزاین ته راسه او دا هم F12 سیو کا، دې ته ولیکه سرچ بای نیم. اوکې دغه رقم کولی شي دا انتخاب کړي ټول او چیرې کنټرول ایکس کا او دلته پروګرام کې پیسټ کا او د نیم په ځای پروګرام ورته ولیکه انټر یور پروګرام پلیز. او دا هم F12 سیو کا او دې ته نوم ورکه سرچ بای پروګرام نیم. دغه رقم چې دی په کنټرول ایکس دې نه سرچ بای فی هم کولی شي. F12 دغه هم سیو که، دې ته نوم ورکه سرچ بای فی. اوکې کا دا بند کا. اوس راسه آی ډي باندې سرچ که، آی ډي باندې ډبل کلیک که. څه آی ډي ده چې 11 دغه د 11 نمبر کا. بند کا. په نوم باندې سرچ که، څه نومېږي؟ فرض کا احمد. احمد نسته بای نیم علي. رشید ورکړه ښه رشید 15 نمبر. سرچ بای پروګرام فرض کړه مدیر صاحب راښیه وښیه د وینډوز پروګرام کسان، وینډوز کې د یو کس وښیه د ورډ کسان. هلته کیوري ته وخت تلو ضرورت نشته چې جوړوه هغه کوه. هلته موږ داسې چې ورډ لپاره بیل سیو کړی وو که فکر دی دغه د ورډ ایس ټي ډي دا هم د ګوره دغه هغه درکوي سټوډنټس او د هغه هم دغه وظیفه ده. نو هغه کار لږ وساته. د اکسل غواړې دا بند که، بیا پر ډبل کلیک که سرچ بای پروګرام ته د اکسل راته وښیه انټر که. اکسل به ټول درته وښیي. دا یو ښه سیسټمس. فیس باندې هم کولی شي. بای فی دغه ده فرض کړه ماته وښیه د 900 فیس والا ټول کسان وښیي چې دغه. بیا راځم کریټ کیوري ډیزاین ته، ورته مې ټیبل 1 ایډ کا او دا کلوز کا او دغه چې دي دلته ایډ کا. که دا خو موږ ایډ کړو، دا سلیکټ کیوري وه چې د تر غوښتل د درکول. اوس زه څنګه کومه داسې کوم ورته میک ټیبل. موږ یو ټیبل جوړ کړی دلته که نه، ورته به چې اوس د ورډ سټوډنټانو ټیبل بیل کا، د اکسل بیل کا، د هر پروګرام بیل. او دغه ټیبل په خپل ځای هغه بیلولی شي، ځان د ټیبل تر جوړولی شي. د هغه لپاره به څه وکړي، دلته به راسي ورډ پروګرام کې به مثال زه د پروګرام لاندې به ورډ ولیکي کرایټیریا کې صحیح څه او ورډ چې ولیکي به راسي میک ټیبل باندې به کلیک
یا ټیبل ته څه نوم ورکوي ورته هم چې ورکړه دې ته نوم ټیبل دا ټیبل نوم دی که ورډ سټوډنټس او دا به اوکې کې رن یې کوي وارې یا چې شپږ روګانې به پکې جوړې شي په هغه ټیبل کې ورته هم چې بیخي صحیح دی هلته وګوره ورډ سټوډنټس د کیوري به ځان سره سیو کړي دا ولې سیو کوو ورډ سټوډنټس هغه رقم به سي اوکې خیر ورډ سټوډنټس کیوري ښه دغه رقم د اکسل لپاره تر بیل که ورته یم هغه خو مې سیو کړه ورته یم چې اکسل دا ورسره سم یک ټیبل باندې کلیک کړه دې ته نوم ورکړه اکسل سټوډنټس اوکې دغه کیوري هم ځان سره سیو کړه دې ته نوم ورکړه اکسل سټوډنټس کیو راځه بندوم اوس که اوس راځو ټیبل ګورو ټیبل یې ګورو جوړ نسته ټیبل هغه نه نه ده مې جوړ کړی دلته کیوري شته ځه مشکل نشته اکسل سټوډنټس کیو ډبل کلیک کا یس کا یس کا هغه ده جوړ شو ښه اوس راځه د اکسل سټوډنټان دغه دي ټول د ورډ سټوډنټان دغه دي ټول خو زه اوس یوه نوې انټري کوم په ورډ کې دا به کله راځي دلته راځم ایډمیشن هغه کې موږ دا جوړ کړي دي په ټیبل 1 کې او دلته زه یوه نوې انټري کوم دلته یو نوی کس راځي فرض که داخله کوي په یو پروګرام کې فرض که په ورډ کې داخله کوي او نومیږي څه احمد نه وکړي که نه احمد ورډ کې داخله کوي او فیس هم دغه د ورسېد دا ټیبل مې درته کلوز کړ په دې ټیبل کې چې اوس د ورډ سټوډنټس ده په دې کې احمد نسته مخکې موږ ریفریش سره معلومات تازه کړي وو مخکې کیوري کې فکر دی ریفریش هم کار نه ورکوي ځکه دا اوس ټیبل جوړ سوی ده نو د دې لپاره دغه وجې چې دغه نوي سټوډنټان بیا دلته نه ښکاري د کیوري ما تیاره سیو کړې ده ته به بیا دې باندې ډبل کلیک کوې بیا به نوي کسان راځي ګوره ډبل کلیک کوې دې باندې یس به یې کې یس به یې کې او یس به یې کې اوس راسه وګوره دغه رقم اکسل کې که داخله وسوله هغه هم دغه رقم درته هغه کوي ګوره زه بیا ځم دې کیوري ډیزاین ته ګورو چې بله موږ کومه کیوري کوم یک ټیبل موږ وویله اپینټ باندې به انشاءالله که ژوند بیا بل ورځ کار خو دا بل کار هم ډېر مهم کې فکر دی دې باندې به کار وکړي دا ډېر استعمالېږي ځکه لږ لږ درته امکاني یوه منډه ته کوی سم استعمالېږي ډېر